د پاکستان تر بریدونو وروسته افغانانو غبرګونونه ښودلي او د ملي حاکمیت د دفاع غوښتنه یې کړې. پر افغانستان په ځانګړي ډول په کابل او کندهار کې د پاکستان هوایی بریدونو وروسته عامو افغانانو سخت غبرګونونه ښودلي او دا بریدونه یې د هیواد د ملي حاکمیت ښکاره نقض بللی. عام خلک د جګړې سیمو ته د طالبانو د ملاتړ لپاره ورغلي او په ټولنیزو رسنیو کې هم هڅونې لیکنې کړي دي. پر افغانستان د پاکستان تر بریدونو وروسته یو شمېر افغانان په ټولنیزو رسنیو کې دغه بریدونه غندلي او د نړۍ پر چپ پاتې کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان تر هوایي بریدونو او د دواړو لورو ترمنځ د جګړې له پیل سره په سلګونو عام خلک بولدک ته تللي او هلته یې د طالبانو د ملاتړ او هڅونې انځورونه اخیستي. د کندهار یو اوسیدونکي ذبیح الله لیکلي، موږ د جګړو ستړي یو، خو کله چې یو بهرنی هیواد زموږ پر خاوره برید کوي دا د زغملو نه ده. موږ په داسې حالت کې له دفاع کوونکي طالب سرتیرو سره ولاړ یو. ډیرو نورو بیا د جګړې پر مهال د طالبانو انځورونه خپاره کړي او د پاکستان سرتیرو ماتې ته پر اشاره طالبان د پاکستان پر وړاندې بریالي بللي دي. د بشیر احمد صالح په نوم یو بل افغان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د پنجاپک پر وړاندې د عوامو سرښندنه او مبارزه د ستایلو ده. طالبانو ته په کار ده چې د جګړې له حل وروسته خپل همدا عوام په غېږ کې ونیسي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر میرمنو هم د طالبانو په ملاتړ د هغوی د انځورونو سره هڅونې لیکنې کړي دي. ملګرو، تاسو د دغه جګړې او دغه تاوتریخوالي په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.